دغه جج صاحب ته ورکړه صاحب ته ورکړه د نوښار رشوت مخنیوي پولیس انټي کرپشن لخوا د مال محکمې په بو اس ډي سي تحصیل هډ کوارټر افیس باندې د چاپې په دوران یو حکومتي ملازم د رشوت اخیستو په دوران لاس په لاس نیول شوی دی. د نوښار د رشوت د مخنیوي پولیس انټي کرپشن د مال محکمې په بو اس ډي سي تحصیل هډ کوارټر افیس باندې چاپه وهلې ده. د ایډیشنل ډیپټي کمشنر نوښار فدا محمد او جوډیشل مجسټریټ نوښار فاروق احمد په موجودګۍ کې چاپه وهل شوې ده. د رشوت د مخنیوي پولیس تر مخه مقامي تاجر فدا حسین د شیخان جلوزۍ اوسیدونکي تحریري شکایت کړی چې د مال محکمې په بو اس ډي سي افسر کمپیوټر اپریټر وسیم اقبال طاهر د هغه نه د ځمکې انتقال باندې د ټیکس په مد کې د 15 لک روپو د رشوت غوښتنه کوله. 1 لک روپۍ هغه ته ایډوانس پیسې ادا کړای شوي دي. په کوم چې د انټي کرپشن محکمې پولیس نوښار جوډیشل مجسټریټ نوښار فاروق احمد مخې ته ملزم د مال محکمې په بو اس ډي سي افیس کمپیوټر اپریټر وسیم اقبال لاس په لاس نیولې او 1 لک روپۍ د جوډیشل مجسټریټ نوښار د دستخط شوي 15,000 روپو نوټونه یې ترې برآمد کړي دي. ملزم باقاعده گرفتار کړی شوی او د انټي کرپشن نوښار تاڼې ته منتقل کړی شوی دی. د ملزم خلاف مقدمه هم درج کړی شوې ده. نوښار د ملګري ریپورټر سید ندیم مشواني سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.